که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو په ماکس او مین باندې کار کوو. مثال ماکسیمم ویلو ماکس او بل څه ده مینیمم ویلو. راځو ورته چې فنکشن دلته په مثال په دې باندې انزرت فنکشن باندې کلیک کوو. کله چې فنکشن باندې کلیک کوم مثال دلته مثال دا لیست فنکشن ده او نور څه ده آل. راځو سټاتستیکل فنکشن په دې دا مربوط د چي دي دا ماکس او مین چې دی دا د سټاتستیکل فنکشن. مثال دا ګوره ماکس ده او دا بل چې دی مین دی. اوس که ماکس موږ کلیک کوو ورته چې اوکې مثال دلته ورته رینج انتخابو. کله چې رینج انتخاب کو دا تر څو پورې ده وایي چې سی2 نه تر سی14 پورې. دلته موږ فقط مثال دلته ورته چې د دې جیک نرخ څو دی مثال دا ټوټل دی په دې کې مثلا تاسو ټوټل انتخاب نه کوي. مثال دا پروډکټ دی د دې پروډکټس مثال جیک نرخ کم یو دی په دې کې مثال دا انتخاب ورته چې اوکې مثال کله چې اوکې کوي جیګه څو ده جیګه چې ده مثال 15 ده. راځو دا څه شو ماکس شو. کله شو ورته چې مساوي راځو بیا ورته چې انزر فنکشن یا فرمولا بار کې انزر فنکشن ته راځو. دلته سټاتستیکل فنکشن نیسو بیا اخر کې راځو دلته مین په نامه باندې دا څه ده مین مینیمم فنکشن. مثال چې د دې کې کوچنی دغه کم یو ده په دې پرایس کې کوچنی ویلو کم یو ده یا کوچنی نمبر کم یو ده. دا موږ ته ښیي چې مثال په دې کې 2 دی. مثال دا کوچنی شو مثال چې موږ دلته راغلو مثال دا هم سلیکټ کړو دا رنګ ورته ورکو کوچنی شو او ماکسیمم دا چې دی دا مثال غټ یا لوی ویلو دی. موږ دا د دې لپاره کارولای شو چې مثال که تاسو یو ځکه مثال شاګردان راځو مثال د بل شیټ کې یو سو نمبر ما انټر کړی مثال تر لیکو چې مثال دا سکور دا څه شو سکور شو انټر. مثال دلته ورته چې مساوي مانوال دغه کوو. مثال دلته لیکو چې ماکس ته دی او بیا لیکو چې مینه څومره ده کنه. ورته لیکو چې مساوي ماکس مثال قوس شروع قوس بند دلته دا سلیکټ کوو مثال تر دې پورې ورته چې انټر. مثال ماکس څو ده 99 او مینه څو ده مثال مساوي بیا ورته لیکو چې مین او قوس شروع کوو دلته ورته چې مین انټر کوو. مثال مینیمم څه ده د مینیمم ویلو ده او د ماکسیمم ویلو ده. همدا کار موږ د سم کولای شو چې ورته چې مساوي ورته چې ماکس یو لیست ورته انټری کوو ورته چې 98 مثال بیا ورته چې کاما جدا کوو بیا ورته چې 99 بیا ورته چې کاما بیا ورته لیکو چې 95 بیا کاما بیا ورته لیکو چې 99 او قوس بندو په دې شکل سره انټر. خاص هم بند که انټر وهو. ګوره ماکس په دې شکل سره څه شو 99 شو او اوس مین څنګه راوباسو. ورته چې مین کله چې مین ورته مثال د قوس شروع په دې کې بیا ورته همدغه شکل باندې ورته چې 98 کاما بیا ورته چې 99 کاما 95 کاما 99 کاما او 99. مثال اوس بیا قوس بندوم انټر کوم. مثال په دې کې مین سو شو دا شو. په دې شکل سره هم موږ کولای شو او داسې هم کولای شو ورته چې مساوي ماکس مثال په دې شکل سره ورته چې دا ویلو ورته چې کاما بیا ورته دا ویلو بیا کاما دا ویلو بیا کاما دا ویلو دا سیلز ریفرنس کوو سیلز په دې شکل سره. همدغسې د مین دپاره هم کولای شو چې مین او قوس شروع مثال قوس بند مثال قوس بندوم دلته مثال د دې په منځ کې دلته راځم بیرته د قوس په منځ کې ورته چې دا ویلو ورته چې کاما بیا راځم ورته چې دا بیا کاما بیا دا مثال بیا دا کاما مثال بیا چې کوم کامل کوم اخر نور نشته ده انټر. مثال څه شو 95. نو دا طریقې وی چې مثال تاسو څنګه کولای شئ
چې مثال د په یو ډاټا سیټ کې یا یو ډاټا کې لوی لیست کې یا په یو ډاټابیس کې څنګه مارکس مین ویلو پیدا کړئ. لکه دا د دې لپاره دا تاسو کولای شئ د مختلفو اهدافو لپاره وکاروئ، خو طریقه یې دا ده زیاتره زه مثلا زیات په دې فرمولو باندې زیات فوکس کوم یا په څو طریقو باندې کار کوم چې تاسو پوه شئ. مثال دا دی زده کړئ د نور تاسو هر طریقه چې تاسو خوښي هغه د ځان لپاره وکاروئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.